درنو لیدونکو او اوریدونکو کسان چې په خاني پروګرامونو کې مو هم ځای د فولکلور خواته توجه اړولې او پر فولکلور باندې مو لنډي او ډېر تفسیر کړی دي. نن بیا هم د فولکلور په برخه کې یو څه سره وژغېږو. پښتو ژبه سړی نشي ویلای چې تر نورو ټولو ژبو به غني فولکلور لري. نورې ژبې هم خپل ځان ته فولکلور لري، نور کلتورونه هم ځان ته فولکلور لري، خو دونه ویلای سو چې پښتو ژبه د فولکلور په لور څخه یو غني ژبه څخه ده. په دې کې البته د متلونو په برخه کې مثلا ځینې مشترکات لرو د فارسی ژبې سره یا د عربي ژبې سره. مثلا کوژ بار تر مزلنه رسیږي، په فارسی کې عین متل لرو چې باري کج به منزل نه میرسه، یا مثلا په پښتو کې موږ وایو چې درواغجن حافظه نه لري. په فارسی کې هم د عیني متل دی چې دروغګو حافظه نه لري. دا چې تر شپېته تر سل تر 200 زیات متلونه موږ مشترک لرو. خو لنډي، نارې، مثلث نظمونه او دغه راز فولکلوري نکلونه یوازې د پښتو په ژبه پورې اړه لري چې هغه په نورو ژبو کې په گاونډي ژبو کې خصوصا چې زیاتره یو د بل سره په فولکلور سره شریکوي، په زیاتره گاونډي ژبو کې دا نه لیدل کیږي. لنډي یې د پښتو خالص دغه دی فولکلور دی یا فولکلوري ژانر دی. نارې چې په هغه باره کې زه ګومان کوم موږ یو بشپړ پروګرام وکړي. نارې د پښتو ژبې د فولکلور یا د منظوم فولکلور یو بل برخه ده. دغه راز مثلث نظمونه چې د جاپان د هایکو په شکل باندې دي، یو تقریبا لږ جوړ تسوي ده چې هغه د یوې مشخصې حوزې لکه جنوب لویدیځ حوزه د حوزه کلتوري حوزه د افغانستان په هغه پورې اړه لري چې په فولکلوري نکلونو کې زیاتره تبارز کړی دي. او دغه راز مثلا د اتن په نارو کې دغه څخه استفاده کیږي. دغه راز په باب العاله کې مثلث نظمونه ویل کیږي. دغه راز موږ پر نشره باندې خبرې سره وکړلې چې په نشره کې هم د مثلث شکل څخه استفاده کیږي. د فولکلور په برخه کې که هم چې کار سوی دی، بیا هم ویلای سو چې لږ کار سوی دی، او هغه کسانو چې کار ورته کړی دی د هغو کار ته په هغه اندازه چې لازمه ده هغومره قدر نه دی ورکړی. موږ مثال تاسو راوړی و چې محمد ګل نوري د کندهار یو فولکلوریستو دی په ژوند کې ډېر غریب سړی کې شوی دی او پاسله مرګ هم چنداني قدر چانه دی کړی. د پښتو ژبې فولکلور ته چې دې سړي کار کړی دی چنداني بچانه یې کړی. یعنی ارچا به فولکلور ته کار کړی، خو د په اندازه هیڅ کار نه دی کړی چې همې فولکلوري نکلونه په داسې شکل راټول کړل چې هغه د بل چا لپاره به ډېره مشکله وای. پرته له دې څخه چې د ټلیفون ولري، پرته له دې څخه چې ټایپ ولري، پرته له دې چې موټر وسیله دی ولري، ځکه چې ډېر غریب ته یو کلی تر بل کلی پورې تللی دي. د خلکو د خلو څخه مثلا نکلونه راټول کړي دي او په خپل هم وایي چې د امیانو څه لیکلي ما کیسې دي، د میونو شیخ خوږې نارې پکښې دي، که څه زیات یا کم غلط تر چې په سترګو عفو غواړم ځکه دا د بل د خولې دي او په هغه کې هیڅ لاس هم نه دی ولی او ټول امانت یې حفظ کړی دي.
دي د دې ترڅنګ لنډي راغونډې کړي دي متلونه راغونډ کړي دي مثلا لوبي راغونډې کړي دي پښتو ژبه محاوري او اصطلاحات راغونډ کړي دي د اثر زیاتره ورک دي او د ورکوال یو علاقه همدادي چې ډیر غریب سړی او حتی پس لا مرګ حیا د په ژوند کې حتی ډیر لوی لیکوالانو د په حق ظلم وکي د ملي هنداره د کتاب څخه بشپړ استفاده وکړه متن را واخستې ناری نقل کړی مګر حاجی عقل د نوم په یادولو ونه ارزاو په دې برخه کې محمد ولی زلمی هم د فولکلور د لپاره ډیر کار کړی دی هغه په کندهار کې د عنعناتو په برخه کې مثلا د واده د مراسمو په برخه کې د نکاح د مراسمو د کوزیه د مراسمو د واده د مراسمو د مختلفو مراحلو په برخه کې مثلا کافی زیار استلی او چا خبره صفیه توري کړی دي د غرازه د ماشومان د لوب په باره کې شیان غونډ کړی دي چې هغه کدن وای راغونډ کړی دا د خلکو هرڅه وای دغه راز مثلا بعضی کیسې د ماشومان ترمنځ لکه سور دي صندوق حق دي د سروغ مې ډک دي یا مثلا دلته ټک هلته ټک ټول غر د پوري وری غر د دود ډک دا کیسې دي چې وخت ماشومان یو بل ته سره اچولې او پر هغه باندې بیر چا خبره خپل مضمون جوړاوي به سات پکې ورو دي لپاره ساکري وسیله و دا محمد ولی زلمی په دې برخه کې کافي زیات همت کړی دي ته دې ترڅنګ مثلا پروفیسور صاحب سیال کاکړ مرحوم دې خدای وبخشي تقریبا وکاله مخکې وفات شو هغه د پښتو د فولکلور د راغونډولو په برخه کې ډیر کار کړی خو بیا هم د سره ویل سم چې د محمد ګل نوري په اندازه باندې به د پښتو فولکلور ته چا کار نه کړی زاهد الله زیشان په دغه برخه کې د کندهار دی ولایت څخه یو پښتنه کړی ده او غواړي چې د فولکلور په برخه کې مشکم اصول مد نظر ونیسو څنګه فولکلور ټولولای سو لکه ما چې مخکې اشاره وکړل چې په دې برخه کې مخکشان موجود دي د حقوق د کار څخه باید موږ استفاده وکړو خصوصا اوس چې د هر چا په جیب کې ټلیفون دی او ټلیفون داسې وسیله ده چې هم موږ عکس پاکستاني سو هم پیغام لېږلی سو هم आवाज په ثبتولای سو او دا هغه وسایل دي چې د پخوانی فولکلوریستانو سره موجود نه او اوس د ماشاء الله موټرانس ته د وضعیت بل ځای پولیس په خوا بس موږ فولکلوریستان په پرنځو شپږ ورځې کې رسیدل وسادي تاسو کولای شئ چې په یو ساعت په 2 ساعتو کې وغوځایو ته ځان ورسوي او که څوک خو له څه پیسې لا هم ولري خو دې بیا الوتکې لا هم ست چې سړی د کندهار څخه کابل ته کابل څخه مزار تیاتر هرات پوری سړی په ډیر لږ وخت کې ځانونه رسولای شي خبره دغه چې امانت باید په فولکلور کې مراعات سي په دا خاطر ما درته ویل چې په دې برخه کې مخکشان موجود دي لکه محمد ګل نوري چې مې درته ویل چې هغه وایي چې د امیان وسلې کلی ما کیسې د مېونو شیخ خوږه ناری پکښې دي هغه ټول ناری په هغه شکل باندې چې وي هغه راغونډ کړی دي او په هغه کې لاس ندی وهلي دغه ډول امانت باید زموږ فولکلوریستان هم کچيري فولکلور راغونډوي باید د وجې ته توجه وکړي په افغانستان کې په دې ورستي وختونو کې ډېر لوی بحرانونه راغلل ډېر لوی انقلابونه راغلل نو زموږ فولکلوریستان څخه زما په خپل هیله داده چې هغه سندري چې په دغه ارتباط باندې لیکل شوی او ویل شوی دي دغه او اهمیت ته متوجي سو د لیکلي تاریخ دی دا
15 شل کال یا 10 کال بعد دا هېریږي او هلته بیا سړی چې هر څونه تلاش وکړي بیا په لاس نشي راوړی. اوس لا سړی وخت باید د فولکلورستان او ځوانان وجه ته متوجي سي چې دغه سندري په هغه شکل چې دي هغه سي راغونډي.